موږ څوک یو چې نه پولې مو ماتې کړې، نه وخت مو هیر کړ، له کومه راغلی یو چې هر نسل مو خپله کیسه بیا ژوندی کړه. او ولې پښتونتوب لا هم د تاریخ په اوږدو کې انګازې کوي. خو د پښتنو لپاره پیژندنه د یوې خاورې یا یوې ریښې نوم نه دی، پیژندنه د تسلسل نوم دی، د نسلونو ترمنځ نه ماتېدونکی تړاو، له دې مخکې چې قانونونه ولیکل شي. پښتنو د پښتونولۍ له مخې ژوند کاوه. ننګ، میلمه پالنه، عدالت، بدل او بخښنه دا هغه اصول وو چې په کاغذ نه بلکې د انسان په وجدان کې لیکل شوي وو. پښتونولي یوازې دود نه و، دا د ژوند فلسفه وه. تاریخ پښتانه جنګیالي بولي، خو پوښتنه دا ده، آیا پښتانه جنګیالي زیږېدلي وو که غرونو دې ته اړ کړل؟ غرونه ساتنه کوي، خو یوازیتوب هم زیږي، او یوازیتوب تل مقاومت ته لاره هواروي. کله چې اسلام راغی، هغه د پښتنو پیژندنه له منځه یو نه وړه بلکې پیاوړې کړه. ایمان د دود سره یوځای شو، ننګ د عقیدې سره برابر شو. پښتونولي او اسلام سره ټکر ونه کړ، دوی یو بل بشپړ کړل. په 1893 کال کې یوه کرښه رسم شوه، نه د پښتنو لخوا بلکې د پښتنو پر خاوره. دغه کرښه کورنۍ ویشلې، قومونه یې سره بیل کړل او تاریخ یې ټوټې کړ. پولې جوړې شوې، خو پیژندنه ژوندۍ پاتې شوه. نن پښتانه یوازې جنګیالي نه دي، هغوی عالمان دي، شاعران دي، سرتیري دي او مشران دي. په کلیو کې ژوند کوي او په نړیوالو ښارونو کې هم. خو یو پوښتنه لا هم پاتې ده، پښتون کېدل څه معنا لري؟ پښتانه د پولو له مخې نه پیژندل کیږي، هغوی د حافظې له مخې پیژندل کیږي، د ارزښتونو له مخې او د هغې پیژندنې له مخې چې نسل په نسل لیږدول کیږي.